دا هغه د ریاست راوړلي عرب چچن بلا بتر چې دا زموږ وطنو ته راوړو په موږ یې دهشتګردي مسلطه کړه په رڼا ورځ باندې د پښتانه قتلعام دا روا و د دین او دنیا پر نامه باندې داسې ورځ نه وه چې زموږ وینه نه ده توی سوې زموږ په سرونه یې فوټبالونه وکړل زموږ نه سپین ږیري پاته سو نه ځوانان پاته سو نه ماشومان پاته سو نه زموږ خوندې مندې پاته سوې نه زموږ هغه علما کرام په سپینو جامو باندې د دوی وینې باندې په دې جامو باندې وو جماعتونه نه سو پاته مدرسې نه سوې پاته تعلیمي ادارې نه سوې پاته زموږ هسپتالونه زموږ سړکونه زموږ جنازې زموږ شادۍ زموږ غم زموږ کیلونه زموږ وکیلان زموږ ډاکټران زموږ سیاسیان دا یو نه وبخښل سوی عزیزانو د دې دهشتګردۍ تاوانونه دا نه دي یوازې چې ته به خالي قتل کړې ته به په شهادت رسې ستا وینه به تویول کړي له دې سره بیا سمدستي ریاست اپریشن کوي اوس بدبختي ګوره په دهشتګردۍ کې هم ته مه وزنې په اپریشن کې هم ته مه وزنې ستا جټ بمباري زما پر دکان ده زما په مارکیټ ده زما په جومات ده زما پر کور ده زما پر سړک ده زما په هسپتال ده زما پر سکول ده زما ټول نظام انفراسترکچر په دې کې برباد شو عزیزانو د دې دهشتګردۍ سره خوف راځي د دې دهشتګردۍ سره جهالت راځي له دې دهشتګردۍ سره لوږه راځي د دې دهشتګردۍ سره بېروزګاري راځي د دې دهشتګردۍ سره پسماندګي راځي د دې دهشتګردۍ سره نن تاسو ګوراستئ چې په دې پاکستان کې ستا دپاره په یو ځای کې د اوسېدلو د ژوند ترولو یوه لاره نشته د وزیرستان خلک نن په وزیرستان ته نشي تللی د وزیرستان کور یې ړنګ دی کاروبار یې ختم دی د ژوند ترولو یو لار یې نشته که په سند کې آباد دی که په پنجاب کې آباد دی که په اسلام آباد کې آباد دی عزیزانو د کسټم پر ګولۍ باندې هم د شهادتونه دي سی ټي ډي پولیس آی اس آی ایم آی آی بي اف آی فوج دا ټول د دې ټولو لاسونو ستا په وینو باندې سره دي د سر و مال تحفظ دا په کراچي کې یو پښتون نه لري دا په سند کې یو پښتون نه لري دا په لاهور کې خالي پښتون نه لري دا په اسلام آباد کې پښتون نه لري عزتونه یې نیلام سو بې قدره سو داسې بې قدري چا بله ورځ په پنډۍ کې یو سړی راولاړېږي د پښتانه پور کوي بیا دعوا ورسره کوي بیا هغه پښتون وزني جنګ ورسره کوي بیا پولیس والا راځي د ده کور ودانه د ده سره په تاڼه کې بندوي تاڼه کې څوک ژوندی سړی نه دی تړلی یو مړ پښتون یې تړلی دی د خپلې زنانې سره تړلی دی تر دې لوی ناورین نشته تر دې توره ورځ شته تر دې لوی ریاستي جبر شته وای پښتانه وای پاکستان یو قوم دی نه دی یو قوم نن پاکستان د پښتانه نه دی نن پاکستان د سندي نه دی د بلوچ نه دی د سرایکي نه دی د ګلګت نه دی نن پاکستان د یو چا هم نه دی ما سوای د پنجابي عزیزانو دا څنګه ریاست دی ته به فیصله کوې داور صاحب وویل ښه خبره وکړه چې دا د امریکې بې تنخوا یا تنخواداره سپایان دي د امریکي سمراج غلامان دي یوه خبره زه کې اضافه کومه چې له موږ سره څه روان دي
که په دې کې 40 برخې د امریکا سازش دی 80 برخې د پنجابي استعمار سازش دی پنجابی هندوستان د ځان دشمن نه ګڼي عزیزانو په دې سر خلاص کړئ هندوستان د پنجابي دشمن نه دی که دشمن دی هغه ملي شهید ویلې هغه پښتون دی هغه افغان دی نن دا دهشتګردي دا ورځ تاسو ته بیان کړ دا له اسمانه نه ده راغلې دا له مځکې نه ده راوتلې دا له 50 کاله راسې زموږ په وطن کې دا لوبه دا غوبل دا پنجابي استعمار جوړ کړی دی نن یې هم زړه نه سړېږي نن یې هم زړه نه سړېږي دا تا ته په داسې سترګه ګوري دا ته داسې کمزوري ورته ښکارې دا ستا غیرت نه ورته ښکارې چې نن باوجوده د دې چې دلته درنه ناسته ده پښتانه ناست دي تازه غوښتنې کوي دا سپین سترګې نن راولاړېږي د یو سړي دپاره په دې خانوزۍ کې د ATF فورس استعمالي FC استعمالي او په پښتنو باندې مخامخ ګولۍ چلوي اوس ته ګوره وایي دهشتګردي ده عزیزانو وایه اورئ پښتانه وایي وایه اورئ منئ یې ما بله ورځ چا خبره کوله ویل ما ته یې ویلې 1500 کسان به درکو دا له ځان سره وساته هغه ویل ما به څنګه ساتل ما دا کار نشم کولی په ما څه ایږدي پیسې غواړې او ونیسه دا 2 کروړه 3 کروړه روپۍ دي دا واخ ول داسې په سلاو خلکو زه دا پیسې واخیستې زموږ سر نه خلاصېدی هغه وخت چې وروره دا تاریخ د څه دپاره یې لکړي دي دا ګلستان کلا عبدالله توبه کلا سبله دا لوڼۍ دا دوکۍ دا ټول حقوق تاریخ څه دپاره کوي دا سرکار دومره اجازت څه دپاره ورکوي دا BSDI چې دوی راوړه چې وایي ډیسیانو ته موږ پیسې ورکوو شاته DC دی مخته کرنل صاحب ناست دی په دې باندې دا 15% دا یې د څه دپاره ورکول دا چې په کراچۍ په دې لاره باندې دا لوی موټران دا چې غلا کېدل دا چې له خلکو وړل دا چې دوی ویلې سرکار به ولې ویل دا 1500 موټران د پلانکي تنظیم یې وړي څنګه په رڼا ورځ باندې وړي هغه خو نن موږ ولیدله دا چې ته چې 10,000 زه ونیسې تر 1.5 لک روپۍ پورې ورکوې دا تا چې په سرانانو کې دا تا چې په بلیلي کې دا تا چې په کوچلاغ کې دا تا چې کلا سفلا ته دا تا چې کلا عبدالله ته کم خلک راوستي وو دا تا چې کومې وسلې ورکړې وې دا خو تا د دې دپاره کول عزیزانو کوم ریاست یې کوي کوم ریاست یې کوي کوم ریاستي ادارې په جار کې یو مثال موږ ته راښکاره کوي هغه کمیشن اخلي هغه تاریخ کوي هغه غلاوې کوي هغه کاروباریان بلیک میل کوي د دې دپاره ما ته پیسې راکړه زه په پښتانه باندې دهشتګردي ټوپکمار جدي دا په مسلط کوم دا کم ریاست کوي په جهان کې عزیزانو دومره زموږ د احساساتو سره لوبه دومره زموږ د شهیدانو بې حرمتي دومره غلط د بیانیه دومره درواغ وایي موږ 100 کسان دا موږ وژلي دي موږ ته معلوم یې موږ ستا اپریشن نه منو موږ ستا په اپریشن اعتماد نشته موږ ستا پر سیکیورټي اعتماد نشته موږ ستا له دې درواغ سره ولد یو موږ ستا د پښتانه د دې دشمني سره ولد یو موږ ته معلوم دی ستا ارادې بدنیتي دا موږ ته معلومه ده داسې راته معلومه ده لکه دا لمر چې ولاړ دی نن هم ته د خپلې جتې له دې ځای نه باسې 10 کیلومتره 20 کیلومتره علاقه ده دا تیر کال په ماڼۍ په دې ډیم باندې خلک ورته کړل
پنځه کاله مخکې دلته خلک ورته کړل. دا د مانې ډیم د دې کمپنۍ ځای 15 کسان یې وړو، 8 کسان یې په شهیدان کړو. دا له زرغونه هره ورځ باندې خلک په شهادت باندې رسېدو. دا شعبان او دا علاقو ته دا منګلې ته هره ورځ دغه دهشتګرد راتلو. چې نن د دې ځای خبره چې لږ غټ سپیکر راوړې، دا په دې جتي چې د ریاستي په سرپرستي کې ناستې، دا زما او ستا خبره دلته اورېدلی سي. دومره نږدې دې کیټ ته پراته دي. او تا څه وکړو؟ تا څه وکړو؟ تا نن څه کوې؟ ته دا زموږ بچیان، تا 13 کسان څه دپاره ولېږل؟ تا څه دپاره ولېږل؟ ستا اراده څه وه؟ تا خو د سکیورټي پر نامه باندې پر موږ اف سي مسلطه کړې ده. تا خو اف سي ته فنډ ورکړی دی، بلټ پروف موټر تا ده ته ورکړی دی، اسله تا ده ته ورکړې ده، دوې ترخوا ته ده ته ورکوې، چاوڼیانې تا ده ته ورکړې دي، ډرون له ده سر دی، کیمرې له ده سر دی، سنایپر د ده سر دی، راکټ لانچر د ده سر دی، توپ د ده سر دی، ماټر ګوله د ده سر ده. تا د پولیس والا ولې لږل؟ تا په ماڼۍ کې 15 کاله مخکې د هغه څه اف سي پر شا وه، تا لیویز والا ور مخته کړل. تا څه له دا خلک وژل؟ نن عزیزانو له تا وطن نیسي، مشران ناست دي، دا ټول ارادې دا ته ستا وطن وخوري. دا ټول ارادې دا ته دي عزیزانو چې پښتون یو نه سي، وطن یې تقسیم سي، د پښتانه بچی خوار وي، د پښتانه بچی دی د پردي په جنګ کې استعمال کړي، د پښتانه د بچي مستقبل دا د ده چوکیداري وي، د ده مزدوري وي، د ده غلامي وي، د دې دپاره لګیا دي. نن ستا پر وطن باندې الاټمنټونه روان دي، په خانوزۍ کې، په قلعه عبدالله کې، په توبه کاکړي کې، په برشور کې، په مسلم باغ هندوباغ کې، په قلعه سبلا ژوب، دغسې دوکۍ ارنایي، دا په دې کې د الاټمنټو لپاره کوي. ستا مځکې الاټوي، ستا هغه مځکې الاټوي چې ستا کور دی باندې، ستا باغ دی، ستا کشت و کرونده ده، پر دې باندې الاټمنټونه روان کړي دي. فوجیان دي، حصې غواړي، ریټایرډ دي، بیروکریټس دي، ججان دي، پنجابیان دي او غیر پښتانه دي. او زموږ څه بدبخته پښتانه په دې کار باندې لګیا دي. د پښتانه په دې قتل عام کې د دې پښتنو سم لاس دی. عزیزانو موږ مطالبې شتې دي. اوله مطالبه دا ده چې داسې جوډیشل کمیشن جوړ کا چې هغه دومره با اختیار وي. وزیر اعلی صاحب خو یو حیثیت نن نه دی پاته سوی، د وزیر اعظم یو حیثیت نسته. دا موږ لالان وایو چې نن په دې ملک کې مارشل لا ده، هغه به دا اختیار لري که آی جی اف سی ملامت و هغه ته به سزا ورکوي، که کور کمانډر ملامت و هغه ته به سزا ورکوي، که آی جی پولیس ملامت و هغه ته به سزا ورکوي. پښتانه یا دا درنه یا سیاسي پارټیانې تر دې پر کم داسې کمیشن باندې موږ اطمینان نه کوو. دویمه مطالبه زموږ دا ده چې دا کم اف سی تا زموږ په دې پښتانه سیمې کې چیک پوسټو باندې کښېنولې ده، دا هیڅ کار نه کوي. بل کدھر سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، پیالے رکشت کا، گھوڑے رکشت کا، اوڑے رکشت کا، گریزی کا سامان تو نہیں لے کے آ رہے ہو، یہ معدنیات آپ نہیں لے کے جا سکتے ہو. دیو سی دا کارو د دې دپاره دا کښېنولې وه. د کویلې ګاډۍ په راوګرځوه، د کروم ګاډۍ په راوګرځوه، ما په بې عزته کا. په کیلومیټرونو باندې په دې بریلي، په دې کوچلاب، په دې علاقو کې تلاشه په کیلومیټرونو باندې لاینونه لګېدلي دي. هلته یو ګیټ جوړ کړی دی، څلور لارې دي، خو ستا د تذلیل لپاره یوه لاره خلاصه کړې ده، پر دې باندې خل دروه او خل زیروه. آیا
دا دعوه هم غلطه ده که ستا هغه بیا هم درسره ومني ته وایه وروره خوارج دي فتنة الهندوستان دی له پلانکي ځای را روان دي له افغانستانه را روان دي نو بیا ته لاړ شه FC په ډیورنډ لاین باندې کښېنوه دا خو بارډر فورس دی دا خو به هلته ناست و تا څه کوې زموږ په کلي کې زموږ په کور په منځ کې دا هلته کښېنولي دي هلته د یو څوک نه دي کښېنولي تماشه ده جوړه که ښار دا تار دی بار دی دهشتګردي ده یو را روانو دا ډول یې ولی بل را روانو بله دریا یې شروع که چې دا خاردار تار زه ختمومه ورسه هلته FC کښېنوه چې راګرځې په کشلاغ یې نسې راګرځولی ورسه هلته یې راوګرځوه که واقعي د هغه ځای را روان دي FC به زموږ د پښتانه وطنه ځي عزیزانو که نه لاړه دا یې ځای وایه وړئ منې یمه دا یې ځای تر دې به هم بده ورځ پر تا باندې راځي دا مسلط جتې چې کومې دي دا به ختمې زما خواست دی د ټولو مشرانو مه خواست دی د دې درنې مه خواست دی زما دا خواست د دې لوایکینو د موږ ستاسو قرضداره یو موږ ستاسو قرضداره یو پښتون ستا قرضداره دی ستاسو احسان موږ منو خو عزیزانو چې تر هغو پورې دا خلک د دې غرو دوی وړي نه یا اپریشن نه منو چې دا یې ختم کړي نه د دوی سرپرستي یې نه وړي دا نه کوو زه سرانانه یې بله ورځ دې المو چوک ته که کوم ځای ته راوستي دي دا به نه کوې هغه چا یو دغه کړي وو وایي د سکول چوټیانې شوې لازه دا شاګردان یې له دا ځای بوتلو هلته په سرانانو کې په سکول کې ساتل دا د ریاست ترجیحات دی دا د ریاست ترجیحات دی بچان نسته په سکول کې دهشتګرد په سکول کې راته ساتي چې دا یې ختم کړي نه د دوی سرپرستي یې ختمه کړې نه وي چې دا غیر قانوني وسلې ټولې کړې نه وي چې پښتانه او دا کمیټې دا سیاسي پارټیانو په اعتماد کې نه شتي عزیزانو موږ خواست کوو چې دا درنا جاري وساتئ دا تاسو یقین ومنئ پښتانه داسې ولاړ دي داسې خل به نه راځي چې یاره زه دا درته وایم چې په 100 واره دا درنه به پکښ نه سي تاسو ته به دومره خل راسي دا دومره درنه به خالي زموږ خوندې منډې ورکوي خالي اتفاق وکړي که موږ په دې کې ناکامه سو عزیزانو په مړي راټولولو به ستړي سو په خوف باندې به ستړي سو په بېعزتۍ او په دغه باندې به زموږ داسې یو حال راوکړي په بېکورۍ باندې په مسافرۍ به مه داسې کړي چې خپله کور به پسې واخلي د قیامت به پر موږ باندې په دې جهان دا ریاست او پنجابي استعمار پر موږ باندې وویني نو عزیزانو زه واره بیا د ټولو اکابرینو د مشرانو د ټولو پښتنو خوندو مندو سپین ږیرو کام دوسته وطن دوسته سردارانو ملکانو خانانو دانشورانو وکیلانو بلوڅانو وروڼو د بلوڅانو چې ټول پارټیانې دي د هغوی کور ودانۍ وایو د هزاره کمیونټي چې کم خلک دي د دوی